د ځوانانو راډیو کرکټ جام سیالۍ د کندهار او هلمند لوبډلو ترمنځ د ډسمبر په 20 نیټه د کندهار کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې. په دې زړه پورې لوبه کې هلمند لوبډلې د 3 وکټو په توپیر سره بریا خپله کړله. قدرت الله عبید د کندهار کرکټ امریت د اداري چارو مسؤل. ډیره زیاته مننه، رښتیا هم دغه ډول لوبې ترسره کول ډیرې مهمې دي. که تاسو وګورئ یوه ګټه ښه دا ده چې د یوې سیمې ځوانان د بلې سیمې ځوانانو سره بلدیږي، یو ځای لوبې ترسره کوي، د یو سیمې پیغام تر بلې سیمې رسوي. ورسره په څنګ کې د لوبغاړو په پیدا کولو کې ډېره مرسته کوي. مثلا که تاسو د کورنۍ کرکټ لوبې وګورئ، هغې کې نسي کېدلی، امکان نه لري چې ټول لوبغاړو ته برخه ورسېږي. خو په دغه ډول لوبو کې موږ ګورو چې داسې لوبغاړي شته چې د دواړو لوبډلو کې چې هغوی هېڅ ډول ولایتي لوبې نه دي ترسره کړي، خو د دوی دپاره د خصوصي سکتور له برکته یو زمینه برابره شوې د لوبو ده. نوم مې عبدالرحمن ناصري دی، د هلمند ولایت د کرکټ روزونکی یم. اړتیا خو ډېره زیاته لیدل کېږي. افغانستان کرکټ بورډ کلنی پلان جوړوي، په خپل پلان سره مخکې ځي. ډېر کم لوبغاړو ته په ولایتي او په ګریډ 1 کې چانس ډېر کم لوبغاړو ته پیدا کېږي. که چیرې ځینې پلیران تاسو ته معلومه ده په هر ولایت کې پلس هاو لوبډلې رجسټر یې، د هغې څخه فقط یو 20 یا 30 لوبغاړي بل روڼ ته ځي، نو پاته لوبغاړي ټول کال انتظار کوي. که چیرې داسې ایونټونه جوړ سي نو هغه پاته لوبغاړو ته به نور هم د کرکټ کولو چانس برابر سي او د دوی په جوړولو کې به یو ډېر مثبت رول ولوبوي. د ځوانانو راډیو کرکټ جام سیالۍ د ورورولۍ، یووالي او د کرکټ لوبې پراختیا لپاره پیل شوي چې هدف یې د هیواد په کچه د ځوانانو هڅول او د کرکټ په برخه کې د دوی استعدادونه ښکاره کول دي. زما نوم امید یوسفزی دی، زه د ځوانانو راډیو د کرکټ جام سیالیو مسؤل یم. خوشبختانه د څو ځلونو وروسته بالاخره نن په بوست زون کې د کوربه کندهار او د هلمند لوبډلو ترمنځ نن شلوریزه لوبه ترسره شوله چې ډېره ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وه. بې شمېره هیوادوال دلته راغلي وو د لوبې لیدو ته، او تر څنګ یې ځوانانو دغه سیالیو ته ډېر چمتووالی نیولی و چې بالاخره په ډېر شور او جذبې سره دغه لوبه د هلمند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدله. له دې نه وروسته دغه د 8 ولایتونو لوبډلې چې 4 لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کړه او 4 لوبډلې نورې د دغه سیالیو څخه بې برخې شوې یا حذفې شوې. دغه 4 لوبډلې به په راروانو څو ورځو کې د یو بل پر وړاندې د سیم فاینل او فاینل لوبې ترسره کړي. کندهار اکاډمۍ لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکل شوو 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 160 منډې جوړې کړې. علي احمد ناصري د کندهار لپاره تر ټولو زیاتې 14 چټکې منډې جوړې کړې. هلمند لوبډلې د 168 منډو هدف تعقیب کړ او محیب الله همراز د 950 تیزو منډو په جوړولو سره د لوبې د بریا لپاره قوي بنسټ کېښود. اصغر سحاق په وروستیو کې لوبې بدلونکې پاڼې په لوبولو سره چټکې 9 منډې وکړې او د 13.2 اورونو په لوبولو سره د هدف بشپړولو توان وموند. په توپ اچونه کې ضیا ځلاند د کندهار لپاره غوره توپ اچونکی و چې 4 وکټې یې ترلاسه کړې، خو هلمند توپوهونکو په خپل زړورتیا سره لوبه ترسره کړه او د سیالۍ پایلې یې بدلې کړې. نوم مې بلال احمد ترین دی، د افغانستان الف لوبډلې یو تن لوبغاړی او د کندهار ولایت اوسېدونکی یم او د کندهار لپاره په نن لوبه کې لوبېږم. ځوانان راډیو یو ډېر ښه اقدام کړی دی او ډېر ښه ټورنمنټ یې په لاره اچولی دی. ټول افغانستان کې 8 ولایتو په سطحه یې ټورنمنټ جوړ کړی دی. نو د خصوصي سکتورو څخه دا هیله کوو چې داسې ټورنمنټونه په لاره واچي او د کرکټ بورډ سره اوږه پر اوږه ودرېږي. بالکل دا خو معلومداره خبره ده چې کرکټ یو داسې لوبه ده چې ټول لوبغاړي دلته سره راجمع کېږي، ټول مینهواله ځي، نور کوچینګ سټاف هر ډېر خلک راځي. نو بالکل د یووالي یو لوبه ده او ټول خلک دې څخه خوند اخلي او خلکو ته خوشحالي ورکوي. واقعیت هم دغسې لوبې د یو لوبغاړي دپاره ډېر زیات ښه وي چې هغه دغسې لوبې کوي، هغه داسې غټې پلیرانو سره بیا داسې میچو کې دا واقعیت هم ډېر ښه میچونه دي او داسې د یو لوبغاړي دپاره ډېر ګټور دي. باید لوبغاړي دغسې میچونه همیش وکړي او مس یې نه کړي. واقعیت هم د ځوانانو راډیوې کور ودان چې دغسې لوبې د لوبغاړي دپاره برابروي، دا د لوبغاړي دپاره ډېرې ګټورې دي. ما مخکې هم یادونه وکړه چې لوبغاړي دپاره داسې لوبې ډېرې ګټورې دي او د ځوانانو راډیوې څخه ډېر کور ودانۍ وایي چې دغسې لوبې د لوبغاړي دپاره برابرې کړي او د کرکټ بورډ سره په همغږۍ دغه لوبې کوي. بالکل لوبغاړي دا داسې میچونه د لوبغاړو دپاره ډېر ضرور دي چې باید وکړي او داسې لوبې مهم هم دي چې یو لوبغاړی یې وکړي او د ځوانانو دپاره دغه لوبې ډېرې ښه دي چې لوبغاړي بیا د داسې لوبې څخه چې مثال خپل کرکټ ته خپل تمرین دپاره ښه دي چې لوبغاړی یې وکړي او د ځوانانو دپاره باید ووایم چې دغسې لوبې د ورزش دپاره باید خپل ورزش ته مخه کړي او ورزش وکړي، د نورو دغسې کړنو څخه چې هغه رسمیانه دي هغه پرېږدي.
مننه شریفالله بارکزی د هلمند ولایت څخه یم چې د ځوانانو راډیو کرکټ جام کې لوبېږم. دا سیالۍ چې دلته د غټو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ دی دا یو غټ میچ دی، یو پریشر میچ دی چې موږ دلته کنده زموږ کوربتوب کوي. دلته به لوبغاړي ډېر څه زده کړي. کوم لوبغاړي چې دلته غټ لوبغاړي لوبېږي د هغه جونیور لوبغاړي چې دغه څه به ډېر غټ شی زده کړي. د ځوانانو راډیو تلویزیون څخه ځانګړې مننه کوو چې د لوبغاړو لپاره خصوصا د کرکټ په بخش کې دونه یو غټه پانګونه وکړه او داسې یو غټې سیالۍ د لوبغاړو لپاره برابرې کړې. موږ ډېره مننه ځینې کوو. د دوی کور ده. زموږ لوبډله ډېره قوي لوبډله ده چې موږ سره ډېر غټ غټ لوبغاړي شته. انشاءالله زموږ لوبډله به ښه میچ وکړي. د کندهار په کوربتوب د کندهار سم مننه کوو چې زموږ کوربتوب یې په ښه ډول کړی دی. دا سیالۍ د ځوانانو لپاره ډېرې مثبتې پایلې لري چې ځوانان راځي په یوه میدان کې لوبې سره کوي او د دوی مابینځی همغږي ماحول هغه ټول داسې ورورګلوي رقم جوړېږي چې دوی یو تر بله سره شناخت او روابط او ټوله په ښه ډول سره کوي. دلته ډېر تجربه مو ترلاسه کړې. د ډیسپلین و دلته که د میدان د لوبغاړو ته دي حتی کوچ هر څه سټاف چې راغلي دلته موږ هغه څه د لیدو څخه مو ډېر شی زده کړي دي. دا یادولې ده چې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې کابل، خوست، بلخ او هلمند لوبډلې تر نیمه پایلوبو پورې ورسېدې.